دې کیسه کې موږ یو برټش باکسر ګورو کوم چې په تایلند ته راغلی وي او انډرګراوند باکسر وي، خو بیل دلته کې پوډر څکلو باندې راواوړي او دا پوډر خرڅول هم چالو کړي. یوه ورځ د تایلند پولیس دا ونیسي او دې سره یو تمانچه او د پوډرو ډېر زیات پیکټه هم برآمد کړي او د تایلند پولیس دا یو جیل ته ولیږي. جیل کې د میډیسن چیک اپ نه پسته دوی ته له جیل په باره کې هم خبرې وکړي او کوم سړی چې د جیل خلاف ورزي وکړي نو د هغې خلاف به کاروی کوي او هغې ته به ډېره غټه سزا ورکوي. او دې نه پسته بیلی خپل جیل ته ولیږي کوم ځای کې چې له خلکو تعداد ډېر زیات وي. خو بیلی په هغه ځای کې ځان ځای کړي. بله ورځ چې بیلی کله ځي او اوبه راډکوي نو هلته کې د قیدیانو تعداد ډېر زیات وي او په دې وخت دا یو خطرناک ګینګ سره په جنګ باندې شي. په کوم باندې چې پولیس والا دا ونیسي او د خلاف ورزۍ په تور باندې دا یې ورکوټي سیل کې 3 ورځو لپاره بند کړي او کله چې دې سزا مکمل شي نو دا هغه ځینه روکاږي او یو نوی سیل ته یې ورولېږي او هغه سیل کې څه ګینګسټرانو لیډر دا کیني او دې نه تپوس وکړي چې ته جیل ته ولې راغلی. هغه ورته ووایي چې زه یو باکسر یم او د ډرګس په وجه دې زه جیل کې اچولی یم. کوم معنی چې دا خلک دې باندې وخاندي او دې پسې مسخرې وکړي. دا خلک ډېر غټ ګینګسټران وي او دې په جیل کې اچولی شوي وي او دا خلک یې یاروي. یوه شپه بیلی چې کله تشناب ته ځي نو دا خلک پرې راشي او ټیک پې وکړي او هلته یې کښېني او د هغې په مخامخ یو هلک سره دې زیاتې وکړي. دا خلک بیلی د دمکي ورکړي که تا چېرته خوله کوله وکړه نو موږ به تا سره همداسې کار وکړو. بیل چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي او واپس خپل ځای ته راشي او هلته کې غلی غونډه کې اوده شي. بله ورځ چې سهار شي نو موږ هغه لږ ګورو چې هغې ځان پانسي کړی دی کوم څه چې دوی زیاتی کړی دی. دا هر څه چې بیلې ووري نو هغې په سر درد شي او هغه هلته کې لاړ شي څه میډیسن دپاره. خو هغه سړی ورته وایي چې ما دا څه رشوت یا پیسې راکړه کوم چې بیلې سره نه وي. هغې نه پسته بیلې دا کس ونیسي او دې سره جنګ وکړي او دا ووښي او هغه دومره غوسه شي چې هغه ګارډ په مرۍ باندې چک ولګوي او هلته کې ډېر زیات پولیس والا راشي او دا ووښي او هلته نه یې ویسي او یو بل سیل کې یوازې واچوي. دغه سیل کې بیلې سره یو اجرا وي چې کوم نوم فیم وي او هغه د دې ډېر مدد کوي. بله ورځ د بیلې په خپو کې اتکړۍ واچوي کوم معنی چې دا چا سره جنګ ونه کړي او دا ډېر په عذاب کې وي او تنګ وي او دغه شان د بیلی واپس هغه خپل زوړ سیل ته راولي. بله ورځ بیلی چې کله کینټین ته لاړ شي نو هغه اجرا سره میلاویږي کوم څه چې دی اچولی و. بیلی دې نه 2 سګرټو ډبې غواړي خو دا یې منع وکړي او دې سره هم پیسې نه وي. بیلی دې ته وایي چې زه به تاله ډېر زر دا پیسې واپس درکړم او دا سړی دې ته دا سګرټ ورکړي. بیلی هغه سګرټ راولي او څه قیدیانو ته ورکړي او هغه د دې په بدله دې نه څه ډرګس او کوکین واخلي او ویسکي. خو په دغه شپه څوک 3 قیدیان مړه کړي. په هغې په وجه د ګارډز ټول قیدیان بهر راولي او له هغې تلاشي اخیستل شروع کړي په کوم معنی چې ګارډز د بیلی سره څه نشه آور شیونه برآمد کړي او ویې ګوري. خو دا شرط د بیلی نه وي دې څه ولاړ د قیدي وي او هغه غواړي چې دا ګیر شي او د ګارډ په قیدي باندې شک شي او هغه بوځي او هغه ډېر زیات وران ووښي. بله ورځ یو سیکورټي ګارډ راشي چې هغه بیلی ته ډرګز ورکړي او بیلی اخیست کړي. هغې نه پسته هغه ګارډ بیلی نه پیسې غواړي خو بیلی سره پیسې نه وي. بیا هغه څه کسان دې ته راولي او ورته وایي چې دا ووښه خو بیلی داسې کولو نه انکار وکړي او هغه ډېر زیات مجبوره وي. خو بیلی داسې کولو لپاره مجبوره شي او هغه لاړ شي او هغه ټول خلکه ووښي کوم چې دې ګارډز ورته ویلي وو. بیا دغه ګارډ دې ته په بدله کې ډېر زیات ډرګز ورکړي خو بیلی دا ډرګز اخیستلو نه انکار وکړي او هغه ډېر زیات ملامته شي چې دې نشې لپاره 2 معصومه خلکه ووالو. کله چې دا ټول خلکه اوده شي نو بیلی هلته کې چاړه راوالي او د خپل لاس رګونه کټ کوي او ځان مړ کوي. خو خوا کې یو قیدي دا هر څه وګوري او هغه دا منې کړي او دې نه ایثار کړي. بیا یوه ورځ بیلی هلته کې څه بوکسران ګوري چې هغې ټریننګ کوي او دې ته هم بیا خواهش راشي او دا هم دا ټریننګ شروع کړي. بیلی هم هلته کې راشي کوم ځای کې چې نور قیدیان هلته کې د باکسینګ ټریننګ کوي. خو هغه کوچ بیلی ته وایي چې دننه رانشي خو بیلی ورته وایي چې زه هم یو بوکسر یم او زه هم غواړم چې پریکټس وکړم خو هغه کوچ دې ته انټري ورنه کړي او دا لاړ شي. بیلی یو ورځ بیا هغه اجرا ته لاړ شي او هغې نه سګرټ غواړي او د قرضو منت ورته کوي.
او دا هم ته و چې زه که بوکسینګ کې سلیکټ شوم نو زه به تا دا ټولې پیسې درکم او دا اجرا ورته هغه سګرټ ورکي دا هغه سګرټ والي او هغه کوچ ته ورکي او هغه دې ته اجازه ورکي او بیلی چې کله پریکټس چالو کړي نو هغه ډېر زیات غوسه او په جذباتو کې دا کوي خو هلته کې موجوده ټول کیدین چې کله دا وګوري نو دې نه پته ولګي چې دا یو ډېر ښه بوکسر دی شاندي بیلی روزانه دلته راځي او ټریننګ کوي او هغه کوچ هم ورسره ډېره خواري شروع کړي بل ورځ بیلی چې کله سیل ته لاړ شي نو هلته کې څه کیدین میان جنګي او په هغې کې بیلی ډېر زیات سګرټ وګټي او دغه شانتې هغه ټول سګرټ هغه اجرا ته یوسي کوم چې دی په قرضو هغې نه اخیستی وو بیلی اوس دې سره ملګری شي او دې نه تپوس وکړي چې ته جیل ته ولې راغلی خو فهم ورته وایي چې ما خپل پلار مړ کړی دی کوم چې د هغې پلار دی باندې اعتراض و چې دا ولې اجرا دی او دا به وخلو او زیاتې به ورسره کولو بیلی یو ځل بیا په هغه ټریننګ سیشن کې ډېر زیات محنت کوي او هغه کوچ دې ته وایي چې ډېر ژر به یو کمپټیشن وي او مقابلې به وي او اخر هغه ورځ هم راشي کله چې د بیلی فایټ تیار وي دلته کې د جیل غټ افسران وي او هغه کیدین هم ناست وي او دا مقابله ګوري خو کله چې مقابله شروع شي نو په مقابلې په پیل راوند کې هغه مخالف دیوانې تکړه وي کوم چې په خپل مقابله کې بیلی ډېر زیات ووهي او هغه په غوږ باندې ډېر زخمي کړي او هغې نه اینه چالو شي او د بیلی یو سترګه هم شنه وي خو هغه هار نه مني او هغه مسلسل دا فایټ جاري ساتي خو کله چې بل بوکسر ستړی شي نو بیلی پې چالو شي او په مخ او په سوکان یې ووهي او هلته نه بار کړي او اخره کې هغه دا مقابله وګټي کوم باندې چې موجود هغه کیدین او هغه افسران دا وګوري او دې نه زیات خوشحاله شي او دغه شانتي هلته کې موجود د جیلر هغه دې نه ډېر خوشحاله شي او هغه دا غټو مقابلو ته ولېږي او هغه به دا مقابلې کوي او نوې مقابلې به 2 میاشتې پس یو بل جیل کې کیږي بیا بیلی ته ډېره ښه خوراک ورکوي او د ټورنمنټ لپاره ښه سهولت او ورزش هم ورکوي بیلی په دې جیل کې اوس ډېر مشهور شي او دې سره نور ملګري هم جوړ شي او هغه دې سره ښه تعلق او خوشحاله وي او دغه کیدین د بیلی په ملا باندې یو ټیټو سازي کوم باندې چې یو غټ شیر ساز وي بیا یو ورځ بیلی چې کله روان وي او هغه لامبینونه ګینګ هغه خلکه په دې حمله وکړي او دې سره جګړه کوي او دا ګینګسټران بیلی رونسي او هلته کې ووښي دا خلکه راغلي وو دراصل دی بیلی ته قرضو باندې ډرګز ورکړي وو او د هغې پیسو وصولو لپاره راغلي وو بیلی ورته وایي چې اوس ما سره پیسې نشته خو ډېر ژر به زه هغه ټورنمنټ وګټم او هغې کې به زه پیسې راوالم او تاسو ته به یې درکم بیا دا ګینګسټران او د ایډز مریض نه وینه روکاږي او دې ته هغه سین لګولو کوشش کوي او دا یاري او ورته وایي که تا هغه ټورنمنټ ونه ګټلو نو موږ به تا مړ کړو بیلی ډېر زیات خفه شي او ویریږي هغه بیا هغه اجرا ته میلاودلو ته لاړ شي خو هغې سره یو کس وي او کوم باندې چې دا ډېر زیات خفه شي بیلی هلته کې هغه کس سره جنګ چالو کړي او دې ته وایي چې دلته نه لاړ شه خو بیلی ډېر زیات خفه شي او هغه یو ځل بیا په غم کې مبتلا شي او یو ځل بیا دا ډرګس ته ډېر زیات زور ورکړي په کوم باندې چې دا د اینو الټۍ وکړي بیلی چې کله ډاکټر ته لاړ شي نو هغه دې ته وایي چې ډېر زیات ډرګس یوز کړو په وجه او ډېر زیات اکسرسایز کولو په وجه دې ته څه بیماري ولګېده دا ورته وایي که تا اوس هم ډرګس جاري وساتلو او هیوي اکسرسایز دې وکړو نو ته به مړ شي خو بیلی اوس دا وایي چې زه به دا ټورنمنټ کوم او دا به ګټم او یو ځل بیا دا هغه ټریننګ ته لاړ شي دغه شانتې 2 میاشتې هم تېرې شي او دا کیدین دلته نه بل جیل ته وړل چالو کړي کوم ځای کې به دا بوکسینګ ټورنمنټ به کیږي بیا شپې موږ ګورو چې ډېر زیات افسران او هغه کیدین هلته کې راجمع شوي وي او دا ټورنمنټ ګوري بل خواته بیلی ته ډېر زیات درد وي او ډېر په تکلیف کې وي خو هغه بیا هم دغه ټورنمنټ ته راغلی وي او میچ کولو ته تیار وي او دغه شاندې دا رنګ ته راکوشي او هلته کې تایلینډ بوکسر سره به مخامخ شي د ریفري اشارې میلاوېدلو سره دوی جنګ چالو کړي خو د میچ د پیل راوند کې بیلی ډېر تکړه وي او خپل مخالف باندې ډېر تکړه وي خو بل بوکسر هم ډېر چالاک وي هغه دا مسلسل په خېټه کې په لغت ووهي او ډېر زیات یې په تکلیف کې مبتلا کوي په کوم معنی چې د بیلی په خېټه کې ډېر زیات درد شي او په هغې د وجې او درېدی هم نشي او نه جنګ کولی شي او هغه بل بوکسر د دې کمزوري ټینګه کړي او 2-3 راونډو پورې دا ډېر زیات وخي او ډېرې کمزوري کړي
هلته کې موجوده ټول خلک دا وګڼي چې بیلي به دا مقابله وبیلي، ولې چې هغې کې دم نه و او هغه ډېر زیات کمزوری شوی و او د درد د وجې هغه ودرېدی هم نه شو. خو بیلي اخر کې یو البو په دا ووخي او دا ډېر زیات زخمی کی او بیهوشي کی، په کوم معنی چې بیلي دا ټورنمنټ وګټي. او هلته کې ټول موجوده خلک ډېر زیات خوشحاله. خو بیا اچانک د بیلي حالات خراب شي او د هغې د خولې نه اینه چالو شي او هغه باکۍ شروع کی، په کوم معنی چې بیلي په امبولانس کې واچي او زر یې هسپتال ته ورسوي او دغه شان د دې علاج چالو شي. خو څو ورځې پس بیلي راپاڅېږي او هغه اوس ډېر ښه وي. او هلته کې یو نرس راشي او دا تشناب ته ویسي، خو دا هلته کې ګوري چې یو سیکورټي ګارډ هم نه وي او د دې فایده اوچتولو سره دا د هسپتال نه بهر وځي. خو بیلي چې کله لږ مزل مخکې وکړي هغه نه غواړي چې دا د پولیس نه ټول عمر وتښتېږي او دغه شانتې دا خپل اراده بدله کړي او واپس هسپتال ته راشي. او دغه شانتې یو څو ورځې پس هلته کې د پولیس راشي او دا واپس جیل ته بوځي. او جیل ته چې کله دا راشي نو دا خپل پلار هلته کې وګوري کوم چې راغلی وي دې ته ضمانت کولو لپاره او جیل نه وکاږلو لپاره.